السلام علیکم، زه یم احسان الله. زما دا ویډیو د فیمیل نه ګوري او که ګوري هم نو انسپری دې ولګوئ. ملګرو تاسو ته به د سیټ باندې د ډاکټر فوزیه ښکاري او د دې د اډرس ته وګورئ چې یاره دې څه شی اغوستی دی او بیا دا چې د کوم انګریز سره چې دی نو دا څه کوي لګیا ده. تاسو د دې د ویډیو چې د ملګرو ما سره فول وګورئ. په دې ویډیو به زه تاسو ته نن فول ریاکشن کوم چې دا جینۍ چې دی دا په هر ویډیو کې دا کنځلې کوي. دا جینۍ چې دی دا په هر ویډیو کې ډېر غلطې کپړې اچوي. دا غواړي چې یاره زه دې مشهوره شم. دا یو ډاکټره ده. موږ بار بار وایو چې یو ډاکټره چې دی نو هغه دې د خپل د ډاکټرۍ یو دغه خلکو له ورکوي. ولې چې دا جینۍ چې دی دا بار بار چې دغه غلطې کنځلې کوي. دا جینۍ چې ده که نه نو دا بار بار هغه غلطې ویډیوګانې راوړي. خو د دې تاسو پیج ډاکټر فوزیه آفیشل ننوځئ که نه او د دې تاسو پیج وګورئ نو د دې په پیج کې به تاسو په 100 کې 1% هم ویډیو داسې نه وي کړي چې یاره هغه زموږ د پښتون دپاره یا زموږ د ژبې دپاره یا زموږ د اسلام دپاره د یو ښه ویډیو کړی چې د هغې نه څوک فایده واخلي. خو د دې ویډیو له چې تاسو کله ورغلئ او د دې چینل ته چې کله ننوځئ نو لکه چکلې ته چې ننوځئ. ولې چې دې په هر ویډیو کې کنځلې کړي دي، په هر ویډیو کې داسې اډرس اچولی دي، په هر ویډیو کې په دغې انګریزانو پسې ځان مږلی دي، په هر ویډیو کې د دغې انګریزانو سره په یو ځای کې لامبي دي، په هر ویډیو کې چې دی نو څه ناڅه لازمې کړي دي. نو زه تاسو وروریانو ته وایم، زه هغې خپلو درنو خویندو ته وایم چې کمې په کور کې ناستې دي، کم عزت لري، هغوی ته وایم چې خورجانو د دې جینۍ دا ویډیوګانې مه ګورئ. داسې چې په ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک باندې تاسو له غلط ویډیو راځي هغه مه ګورئ. ستاسو د ذهن کې به یو دغې د ویډیو راشي، تاسو به وایئ چې یاره زه وکړم، د هغې سره ستاسو عزت چې دی خرابېدی شي. نو زما ستاسو څخه دغه نصیحت دی، مونږ هره ویډیو دغه اصلاح باندې کوو. دا نه کوو چې یاره مونږ چا له غلطه لاره وښیو. خو نن زما د ویډیو چې دغه ملګري لازمي شیر کوئ او دغه د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کوئ چې زما هره ویډیو تاسو له در رسي. نو ملګرو دغه جینۍ باندې موږ بار بار ویډیوګانې کوو چې یاره ډاکټر فوزیه چې ده دا ډېر غلطې نیګیټیو ویډیوګانې کوي. د دې دغې پیج له چې ننوځي لکه چکلې ته چې ننوځي ما پیل هم وویله. نو ګورئ تاسو دغه خلک چې دی مه سپورټ کوئ. نن سبا ټیک ټاک لایو دی، په ټیک ټاک لایو کې مختلفې کنځل دي، په ټیک ټاک لایو کې مختلف ځان ټارچر کول دي، په ټیک ټاک لایو کې چې دی که نه د پیسو ګټلو دپاره د خپل عزت لیلام کول دي. ډېر داسې خلک ما ویل دي او ډېرې داسې پښتنې ما ویل دي چې هغو به ډېرې ښې ویډیوګانې جوړولې، هغو به ډېر ښه انفارمیشن ورکوو. خو نن سبا که تاسو وګورئ که نه نو هغوی هغه شانتې ویډیو نه ورکوي. هغوی صرف د ټیک ټاک د پیسو د لایو دپاره هغوی مختلفې کنځلې، مختلف څخه اډرسونه هغوی اغوندي، هغو په مختلفو طریقو باندې دغه پښتانه ځان ته متوجه کوي چې یاره دغو ما له وګوري او دغې پښتنو په دې ذهنونو باندې چې دی نو یو ډېر غلط اثر وشي. ملګرو تاسو وګورئ یو پنجابی چې دی یو انډین چې دی داسې غیر مذهبه خلک چې دی که نه هغوی به داسې ویډیو نه کوي باخواخي زموږ دغه پښتانه او بیا دغه کنجره دغه ډمه. نو ملګرو زما یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کوئ. که ستاسو خوښې زما ویډیوګانې او که د چا نه وي خوښې نو بلکل سکپ کولی شئ. الله پامان.